الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنهم: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ذي مهجري برآمد جان عالما، ذي مهجري برآمد جان عالما. ترحم يا رسول الله ترحما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الشريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. Food protection for all. قابل قدر معزز سامعین و حضرات ورنو، د ایمان د شاخونو او د څانګو ادنا او وړه څانګه باندې مخکې بیان شوی و چې اماطة الاذى عن الطریق، تکلیف رسونکي څیزونه کاڼي او غني د لارې نه لرې کولو. نننی بیان کې د ایمان د شعبو او د څانګو نه یوه څانګه چې هغه خوش اخلاقی او بهترین اخلاق دي.
او دارنګ سلامته د صدر د غشو د حسد نه چې د انسان زړه وکل عباد و مسلمانانو ته پاک وي حسد نوي چې دا فلانه مالدار شو الله دنه مالداری واخلو ماته راک دا ډیر خطرناک مرض دی حسد ستوي زوال د نعمت د محسود نه او تمنی دغه نعمت د ځان د پاره د چا سره چې تکینه کې چې پاغه کم نعمت شوي وي که نعمت د دنیا وي که نعمت د آخرت او د علم او د تقوا وي نو د حسد معنا دا ده چې دا ارزو تمنی لري چې الله دغه مالداری ما ته راکا او ددنه یې واخله دا حسد نیکی داسې خوري لکه اوچ لرګی چې اور سوځي شوي نیکی د بربادیږي اوس او څه ثمره په لاس راځي نه سوا د دې نه چې ځان ویلي کې او ځان خفه کې هغه ته کم تکلیفه نشي رسولی یو څیز غبطه ده غبطه بیا دا ده چې تمنی د یو نعمت چې په غیر شوی وي او د هغه نه د نعمت سلبول ستا ارزو نه وي یو سړی مالدار دی یا الله او سخیم او ته ماته راکړې چې دی د دین کارونه کوي چې دا کارونه زه م وکړم خو دا ارزو دې نه وي چې الله دنه یې واخله او ماته یې راکړه وي ده سم شته دی خو ماته یې راکړه هغه بیا جایزه دي یو ته الله تعالی علم ورکړی وي مزیدار او ښایسته علم او ته تمني ورزو لري چې الله داسې علم ماته م راکړه دا ښه خبره ده لا حسد الا فی اثنین غبطه نشته دی مگر که څوک یې کوي نو دوه کارونو کې باید وشي یو هغه سړی دی چې هغه مالدار دی او سخي دی دې حال باندې غبطه پکار ده چې الله داسې مال او سخا راکړي او یو هغه حال دی چې هغه عالم دی او یا بعضې احادیثو کې قاری راځي چې قرآن کریم یې زده دی او د شپې په تهجدو کې تلاوت کوي دغه حال د الله تعالی نه غوښتل پکار دی چې ما ته هم داسې حال راکړي بهترین اخلاق د ایمان د شعبو د څانګو نه یو عجیبه څانګه ده او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم متعلق راضی کان احسن الناس خلقا په ټول انسانیت کې د اخلاقو په لحاظ ډېر مزیدار ښایسته اخلاق یو د خواصو د عوامو سره د مشرانو کشرانو سره د غریب او د مالدار سره د هر چا سره د مبارک خپل یو انداز او د اخلاق یو نمونه و ډیر کسان داسې شوي دي چې هغوی د دې مبارکو نه تښتېدلي دي او چې بیا یې کله د دې مبارکو اخلاق کتلي دي په خپل کار پښیمان شوي دي راغلي دي ایمان نه یې راوړي عدی ابن حاتم الطوئی دا د حاتم طوئی زویو حاتم طوئی واغه مشهور سخی انسان په عربو کې تیر شوی دی چې عرب او عجم کې داغه د سخا نوم غږیږي حاتم طوئی امیانوم د دنوم اورېدلی دی هغه ډېر زیات سخی و او دا د هغه زوی او د پلار د وجې نه سردارۍ او ملکۍ ته هم رسېدلی و دی د خپل ایمان حکایت کوي وی زما د ایمان د راوړو وجه دا وه چې زه اولا چې کله زمونږ د علاقو ته صحابه کرامو حملې را نږدې شوي ننۍ کورنۍ اوخان صحابه وبولي جهاد وکړ په جهاد کې چې کم کافر ستا مقابله کې وي د هغې مال ستا دپاره غنیمت وي د هغې بیبیانې ستا دپاره وینځي وي د هغې
الکان ستا غلامان ګرځيږي د کفارو چې کم د جنگ والا کفار دي لکه اوس چې امریکایان او کم چې د جنگ والا کفار نه دي تا سره جنگ نه کوي تا سره صلح وي او ستا ملک ته چې راځي په سفارتي تعلقات راځي داغه مال بم ته نه پټه نه به حمله کوي هغه به ته وجنم نه ستا ملک هغه ته پناه ورکړي قرآن عظیم شان کی محبوب تا آیت رازین حد من المشرکین استجارک فاجره ثم ابلغه مأمنه کدا مشرکانو یو سړی پناه وغوښتا استازی رولی گل چې زستازی ته در زما ما ته اجازت نامه راکا چټی راکا چې ما ته څوک سونه وای رب کریم ته فرمای فاجره پناه ورکا وتا داغه سفارتی تعلقات استا ملک ته په پاسپورت ستا د ملک ویزه لګولې وي او په هغه ویزه باندې ستا ملک ته راغلی وي او استاد ملک قانونا هغه ته اجازت ورکړي وي ولی په ویزه به داغه نه روپیا خستی وي عرفي قانون باندې موافق به راغلی وي نو مبارک الله تعالی امر کوي فاجره پناه ورکا بیا ورته فرمایي ثم ابلغه مأمنه بیا تر هغه پورې د پیرا کوا او د ساتنه کوا تر سوچ د امان زی پورې د تورسه دغه ملک چې کوم ملک ته پتا مشرک او کافر په سفارتی تعلق راغی د دې ملک پولیس او فوج به راغه حفاظت کوي تر هغه پورې به کوي تر سوچ هغه وخپل د امن زی تر رسیدلې نه وي او کم کافر چې په جنگ راځي په بدمعشی را روان وي په حملو را روان وي سر وجلی تا تا کټول روا دي مړی مال در تروا دي ټول ته غنیمت کا بیبیان در تروا دي وینځي کزان الکان غلامان کزان تا الاسلام یعلا اسلام چې کم دی دا یعلو ولا یعلا اسلام پټوت ویش دا د اسلام خصوصیت دی دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د جنډې او د کلمې کمال دی چې دا بر چانه ټیټ وخت نه تیری بلکې بالا تر وخت به تیری دوی کې قانون هم دانشته دی د دې په دین کې چې جنگ ور سره د مسلمانانو راشي زمون مجاهدین به بندیان کې خو غلامان کولای نشي زمون بیبیانې به بندیان کې خو وینځي کولای نشي دا دوی ته د دوی دین اجازه نه ورکړي يهودیت او نصرانیت ورته د اجازه نه ورکړي او مونږ ته زمون قران د اجازه راکړي چې د دې خزي به زمون وینځي وی بیا د دې غلکان به زمون غلامان وی ولی زمون دین عالی دی دا اوچت دی دوی که په جنگ راځي بیا دغه مسله ده که جنگ نوی صلحي صورت وی نو که امارت اسلامی په دې باندې ټیکسي خو جزیه ورکولا بیا ورته تسویل نشي نو صحابه کرام د عدی ابن حاتم د کلیوالو سره په جنگ باندې او په جنگ کې خو سړی په مال برشي غمتی نسی په سر برشي غمتی نسی نو صحابه کرامو به چې ډاګونو کې د دیو خان ولیدل نه به تن راوست غنیمت نو دا مزړه کې رانه شي چې د خواني ولیدل نه راوستل خو جنگ او جهاد او د غنیمتو نو دی وی چې دا سه اوازې به وي چې نه د فلانی خان بولی نه نه فلانه دشته کې فلانه ګر کړه غیب بوله ما د خپل غلامانو ته وی چې زما د خوانو نه خډاګونه ډک دي دا سه وکي چې پکم اړه مدینه منوره د دې ډاګونو طرف ته زما خان بونه ځي د شام په خوای بوزي لری لری مضافاتو کې سره وای یو وخت ګورم چې صحابه وګرلې واچول د دوی دا حمله زمون نشاته تیر شو زمون د کلین الته خبر شو چې د باز خلکو خانم بولی سړیم بولی په دې بلړه خمرانه مخ کې تیر شو جهاد لمن روان او په مخه باندې عدی ابن حاتم وی مجبور شو مزه نصرانیو ما په نصرانیت کې ډېر کلا کوموي کور کې مې یو بیبیوا څو غلامان او خادمان مې مالونه را سره ډېر زیاتو خانو غډان یو را سره وکوند ترور پاتې شوی و
ما وی زه خو کله پرېږدم په دې ترور بلا څه کومه هغې ته مې وویل زه خو ځم شام ته دې ځي نه دا وطن پرېږدم مالونه م بوځم هغې راته وویل چې ته ځې هغې طرف ته او خپل اهل بوځې او خپل بچي بوځې نو دا خپله ترور چا ته پرېږدې وی ما د هغې قول ته هېڅ التفات ونه کړ او ما پته خو د چا د خدمت هم نه چې وینځه به دې کي بس دلته اوسېږې که نه صحابه چې رالل بس که خپل دین کې پاتې کېږي او که د هغې دین ته اوړې خو زه دې نور نشم ساتلی وی ترور مې خپل کور کې پرېښوده او زه لاړم د رسول الله مبارک نه وتښتېدم سره د مال او د عیال شام ته لاړم په شام کې یو خاریه وه د هغې نوم حمص خاریه وی چې د حمص خاریې ته ورسېدم هغلته ما ته چا وویل چې قیصر روم هرقل باچام شام ته راغلی دی او څوک چې د عربو نه راشي او ورته ووایي چې زه نصراني یم نو ډېرې پیسې م ورکوي ځای م ورکوي وی په څه واسطه مې ځان ور ورسو او زما پلار یې پېژنده او ما ورته وویل زه د حاتم طویي زوی یم او زه نصراني یم په نصرانیت کې ډېر کلک یم او ما عربو وطن پریښی دی او رسول الله مبارک مې ورته یاد کړه د هغه نه راتښتېدلی یم فوجیانو ته یې وویل فلانۍ علاقه کې ښایسته کورونه دي فلانۍ کور هم ورته ورکوي او سرمایه او پیسې هم ورته ورکوي خفه یې نه کړه ښه کور یې م راکړه ځای یې م راکړه راته ورځې تېرېدي ډېر وخت ووته دی کې کلونو په حساب وخت ووته یوه ورځ د ګورم چې په اوښې یوه زنانه را روانه ده لرې ډاک کې یکې تنها ده خلک ورته ګوري چې دا زنانه یوازې څنګه سفر کوي ما وی زم ورته په لاره ودرېدم چې رانږدې شو زما هغه ترور وه کومه ترور چې ما کور کې پرېښې را مې وسته کور ته او مېلمستۍ نه بعد مې ده ما ته وویل ته همغه کسې چې ترور دې پرېښود او بچي وهل دې راوستل ما وی زه همغه کس یم وی دا تا ته انصاف ښکارېده وی انصاف خو نه ښکارېده خو زما مجبوري وه ما ځان نه شو بچ کولی په تا به مې څه کوه وی بیا راته وویل چې انت رجل احمق دې وخت کې خو د ایمان نه دی راوړی دی ورته نسبت کوي یعنې صحابي ته به وروستو داسې نه شي ویل وی ته احمق یې ته نه پوهېږي ما ورته چې ولې وی ته داسې د چا نه وتښتېدې چې هغه ته د لر مضافاتو نه خلک منډې راوي را روان دي ته د هغه نه تښتې تا کتلی و نږدې نه چې دا څنګه شخصیت و ما ورته ویل چې بیبي زما ترورې قصه راته وکړه چې زه در نه رالم نو بیا څه معامله در سره وشوه وی لږې شپې بعد زمونږ په کلي حمله راله د صحابه کرامو زمونږ ټول کلی یې ونیو چې څوک یې لیدل بندیان کولی ښځو بندیانو باندې به هره ورځ رسول الله مبارک ګرځېد مبارک که څوک بندیان کړي دي نه یې پې بدماشیانې کولې نه یې بد اخلاقیانې وي بس صرف دې ته مجبورول چې دوی څنګه ایمان راوړي نور به یې ډېر بهترین اخلاق ورسره کول یو ملک و مالدارو هغه روانو حرم ته په لاره کې صحابه وګیر کړه رای وسته مبارک مسجد نبوي ته راوسته او د ستنې پورې کلک وتړ چې ویې تړه او هره ورځ به چې مبارک کور ته ته نو دنه به یې پوښتنه کوله حال دې څنګه دی څنګه یې هغه به ورته وي یا رسول الله حال مې ښه دی تا داسې یو سړی بندي کړی دی چې احسان فراموش انسان نه دی که دې خوشي کړم نو شکریه به دې ادا کړم که دې مړ کړم نو دومره قوم لرم چې زما پوښتنه به درنه وکړي سمه کلکه خبر به یې کوله په دویمه ورځ بیا مبارک پرې راغی بیا یې پوښتنه کړي بیا هم دا جواب ورکړي په دریمه ورځ پرې راغی بیا هم دا خبره کوي دریمه ورځ مبارک صحابه ورته خوشي کوي حلوه پړي ورته خوشي کوي وی ځکه کلي ته ځې لاړ شه او که پاتې کېږې پاتې شه د مسجد نه ووته صحابه کرام حیران شو
چې دا ملک او سردار د قوم په څه قیمت مونږ نیولی دی او دا اوس خوشي که بهر چې ووته صحابه کرام پسې وتل مبارک وي څوک به هم پسې نه ځي که ځي بس لاړ دی شي ټول ناست هغه بهر یو باغ ته لاړ هغې کې پوهې ولته یې پاکول هم بل چاته یې سوال وکړ یو ښې جامې راکړه جامې واچولې لږ وروستو په مسجد بیا راننوت مبارک ته داسې مخامخ کېناست وی کلمه راته ووایي ایمان راوړه موږ ته خلکو ویلو چې دا باچا دی پیغمبر نه دی معاذ الله دا تا چې کوم سلوک زما سره وکړه دا د باچایانو نه دی باچا خپل دشمن سره داسې نه کوي دا تا چې ما سره وکړه دا اخلاق د پیغمبرۍ دي کلمه یې وویل او بیا دومره کلک شو په ایمان کې چې د مکې معظمې مشرکین د مکې دا غله چې وه غنم او اوړه او جوار دا د ده د کلي نه به راتله قسم یې وکړه چې یو خلک چې د نبي علیه الصلاة والسلام دین قبول کړی دی په مکه یې اوړه بند کړ د مکې خلکو جرګه راولېږل رسول الله مبارک ته چې ته خو خلکو ته وایې چې خپلولي پالل ښه کار زمونږ په مکه کې داسې کم کور دی چې ستا ورکې رشته نشته دی ستا په دین نه یو خپلولي خو وپاله را سره جرګمارو نه مبارک تپوس وکړو څه مشکل دی درته وی هغه ملک چې تا باندې ایمان راوړی په مونږ یې غلې بندي کړي دي هغه ته یو خط ولېږه چې مونږ څه چل کړی مونږ باندې غلې مو بندوه مبارک بیا خط ورته لیږي چې په دې خلکو اوړه مو بندوه غله مو بندوه خوشي که چې ورځي ول عدی ابن حاتم ترور قصه کوي وی چې زه بندیانو کې ومه نو مبارک به دې بندیانو باندې روزانه ګرځېده دا دې دپاره ګرځېده چې بندیانو کې که بندي خو ایمان ته شوق نه دی شوی که چا به شوق شوی ایمان به راوړه به یې خوشي که وی شاته ورپسې حضرت علی کرم الله وجه روان ما ته حضرت علی صاحب فاومأ الی اشاره یې راته وکړه ان کلمیه ای بی بی څه سوال ورته وکړه مبارک ته داسې اشاره باندې پوه کړم ما ورته وویل چې په هغه کونډه زنانه چې غاښونه یې نشته زړه ده د خپلې کورنۍ مشر پریښې د هغه ته تلی دی څه شی کوئ تاسو ورباندې ولې نه خوشي کوئ ما باندې احسان وکړه ما خوشي که الله به په تا احسان وکړي ما ته یې وویل من وافدک ستا وافد او مشر څوک و ما ورته وویل عدي بن حاتم الطویي د حاتم الطویي زوی عدي زه د هغه ترور یې مه رانتلی زه یې پرېښی یم ما ته یې ویل هغه فر من الله ورسوله هغه عدي چې د الله تعالی او د رسول الله مبارک نه تښتېدلی دی او د کفر علاقې ته تللی زه وایي ډېر خجله شوم ما ته خو پته وه چا تښتېدلی سبا بیا راغی حضرت علی صاحب ورسره دی ما ته وایي بیبي او ما الی ان کلمیه بیا ورته خبره وکړه ما ورته ویل هغه زنانه چې غاښونه یې نشته خپل مشر پرېښې ده تاسو څه ورباندې کوئ خوشي کوئ په ما احسان وکړي الله تعالی به په تاسې احسان وکړي ما وی عدي بن حاتم الطویي وی هغه چې هغه د الله تعالی د دین او د نبي اسلام د دین نه تښتېدلی بیا غلی شو درېیمه ورځ راغله بیا مبارک راغی حضرت علی صاحب راته وی اشاره وکړه چې بیا سپارش وکړه چې بیا مې ورته خبره وکړه مبارک صحابه ته امر کوي حلوها د دې زنانه زولنې کولو کوي درې ځل سوال وشو ورته چې زه یې کله خوشي کړم ما ایمان راوړه کلمه مې وویله او ما ته یې ویل چې بیبي څه ارمان دی ما ورته وویل چې زما وراره
رانه شام ته تللی دی او کورنۍ رانه تللی ده او د مسافرۍ او ځان ته والي ډېره تنګه کړې یم. زما دا ارمان دی چې زه به بیا د خپل وراره سره وګورم، بیا به ور ورسم که مبارک ته پته وه چې دا په ایمان کلکه ده، که دا لاړم شي خرابېږي نه. وی دلته اوسېږه، که هره قافله د شام برابره شوه ستا د ارمان به مونږ پوره کړو، زه به تا خپل وراره ته ورسو. د شاتو تجاران راله د شام، شات یې په وخانو رابار کړي، شات یې خرڅ کړي و واپس روانو. رسول الله مبارک راوغوښتل تاسو چېرته ځئ؟ وی شام ته ځو. شام کې کمې ښارې ته ځئ؟ وی حمص ته ځو. وی که زه یو امانت درکم رسولی شئ؟ وی چې ولې نه شو؟ وی یو بهترین اوښ په غنیمت اوښانو کې و هغه اوښ یې راویسته د مزل اوښ، او په هغې صحابه ورته وي چې ښایسته کې جاوه د سفر پې جوړه کړه. او بیا ما ته وویل چې اوس ورشه په دې، او زه چې هغه ارمان دې پوره شي خپل وراره ته به ورسم. خو که هلته لاړې چې تا ګورې دین نه وانړئ، ته کوشش وکړه چې هغه خپل دین ته راولي. نو خپل وراره ته قصه کوي، زه د شاتو د تجارانو سره رالم، نو دا دی دغه ځای ته چې رالم ستا علاقه مې پیدا کړه، ترې راپیله شو تا ته راورسېده. عدي بن حاتم واقعه بیانوي، وی دی ترور چې ما ته وویل ته احمق ولې داسې شخص نه راتښتېدلی؟ وی د ده دا خبرې زما د دې ترور زما د زړه کې راننوتې. ما ځان سره وویل چې سهار سفر کوم روانېږم، بس یو شرط به رسول الله مبارک ته پیش کوم چې زما د نصرانیت دین خوښ دی، دې دین منم زه به در سره یم، خو ما به د خپل دین نه نه اړی بل دین ته. عدي بن حاتم وی سهار را روان شوم د مدینې منورې په خوا باندې، او کله چې مدینې منورې ته راورسېدم فاستشرفني الناس، صحابه په مخه باندې راتلله، او داسې صحابي نه و چې زه یې نه پېژندم، ځکه چې زما پلار ډېر مشهور په سخا باندې او د هغې وجه نه زمونږ کورنۍ مشهوره وه. هر صحابي به ویل عدي بن حاتم، د حاتم زوی عدي، ما به ویل عدي بن حاتم یم. چې رالم نبي اکرم صلی الله علیه وسلم مسجد ته چې راننوتم یوه لویه حلقه لګېدلې وه د صحابه کرام. مبارک اوس عدي کتلی نه دی، نوم یې ورته اورېدلی. دې حلقې په دې منځ راننوتم، مخامخ ورله. مبارک راته وفرمیل من انت څوک یې؟ ما ورته وویل انا عدي بن حاتم الطوئي، حاتم الطوئي زوی عدي. فقام من مجلسه مسرعا، بس داسې ټوپ یې کړه د مجلس نه پاڅېد، او زه یې د لاس نه کلک ونیوم او ما ته یې ویل راځه ما سره کوټې ته لاړ شه. کمرې ته یې بوتلم، کمرې ته چې بوتلمه ما ته یې وویل په څه نیت راغلی، اسلام راوړې؟ ما وویل چې اول شرط مې دا دی چې نصرانیت مې خوښ دی، دې دین نه به مې نه اړی. خو لا کمرې ته نه ورسېدلي دي، مسجد نه چې کمرې ته تلو زه یې د لاس نه نیولی وم. یو غریب صحابي و، جامې شکېدلې وي، هغه دې مخه کې راغی، وی یا رسول الله لی الیک حاج، زما څه ضرورت دی؟ وی زه یې د دې لاس نه کلک نیولی وم او د هغې سړي سره یې هغه حاجت ور پوره کوم، او دومره ډېر ورسره ودرېده، دومره ورسره ودرېده چې زه په دې ولاړه ستړی شو. زما په دې زړه کې د سره ډېر لوی محبت پیدا شو چې ما خو فکر کو چې دا به بادشاه وي، او بادشاه داسې غریبو سره نه ودرېږي، دا نبي دی علیه السلام. بیا چې ننوتو ما ورته وویل چې زما د نصرانیت څه مینه ډېره ده او ستا دین مې هم خوښ دی. وی ما ته یې وویل چې اصلي نصرانیت خلکو خراب کړی دی، یعنې زه به د نصرانیت د دین درته
تا تر نصرانیت په دین کې دا کلمه ویل شوی کنه چې لا اله الا الله ما ویل چې او دا ویل شي د الله نه سوا بل معبود شته دی ما وینا وینو زه درته څه وایم خو زم درته هم دا وایم چې لا اله الا الله. بعض الله تعالی صفات او تصرفات ورته وښودل تاسو دا عقیده لرئ وی یا موږ هم دغه عقیده لرو. زه پوه شوم چې عقیده خو د نصرانیت د دین خلکو خرابه کړې ده. اصل نصرانیت خو توحید دی د الله وحدانیت دی په دې کې شرک څه شی کوي. آخر کې راته ویل اسلم اسلام راوړه تسلم رو او سالم به پاتې شي. نو دی فرمایي چې ازما په سینه کې چې کومې خبرې وي هغه ټولې ختمې شوې اسلام مې راوړ. او بیا راته وویل چې اتیت الحیره حیره ته تللی یو علاقه ده لرې ما وینا نوم دې اورېدلی دی یا وی داسې وخت به راشي چې د حیرې پورې به یوه زنانه په اوښ سوره یوازې به روانئ څوک به ورته مخې ته نشي راتلی. او داسې وخت به راشي کسرای فارس پیژنې ما وی او وی د کسرای فارس په تخت به زما صحابه ناست دي. ما وویل کسرای فارس تخت وی او د کسرای فارس په تخت به زما صحابه ناست دي. او داسې وخت به راشي چې هرقل قیصر روم پیژنې وی یا وی د هغه ماڼۍ به زما صحابه نیسي. عدی ابن حاتم فرمایي وی زما د الله په ذات قسم وی چې مبارک څه ویلي وو زما د سترګو تیر شو ځکه چې د کسرای فارس تخت چې نیول کېده نو په دې غزا کې زه خپله شریک وم او ما دا غریب صحابه ولیدل چې د هغه په کرسۍ او په تخت کې ناست. زما دلته صحابو کې څه خلک وو په ما بیا هم د نصرانیت صفتونه ورته وکړل. مبارک راته وویل چې ته خو په نصرانیت هم کلک نه یې. ما وی ولې وی ته د خپل قوم څلورمه حصه د مال خلکو نه نه اخلي ده به د خپل قوم څلورمه حصه د مال څلورمه روپۍ به ده ټولوله. ما وی یاو وی دا ستا په دین کې تا ته روا ده ته حق لرې چې د خلکو نه دا واخلي. تا ولې امارت نافظ کړی چې خلکو نه زکات ټولې. ستاسو دین کې څلورمه روپۍ د زکات د خو ستا حق خو نه دی که نه امارت دې راشي بیا دې ترې واخلي. او چې امارت نه د مال والا خوښه ده چې چاته یې ورکوي. تا پې څه ملکي جوړه کړې چې په زبردستۍ ترې ټولې په دین بیان چې ته په هغه دین هم پوره برابر نه. فرمایي وی آخر کې الله تعالی زما د دن نزړه د محمد مصطفی د محبت نه ډک په دې یو مجلس کې ډېر ټیم ماته راک. بیا مې د مبارک نه څو پوښتنې وکړې چې من جمله د هغه پوښتنو نه د ښکار خبرې وي. یو مې ورته دا وویل چې مونږ په شام کې اوسېږو هلته نصرانیان دي مشرکان دي مجوس دي خلک دي مختلف. مونږ د ښکارونه کوو نو که زه ښکار وکړم او غشې وولمه چې بیا ور رسېږم هغه شی مړ وي دا څنګه دی ما دپاره. ما ته یې وویل چې کله دې پیدا کو ژوندی و بې حلال که بې وخوره او که تا کله غشې ویشته او بسم الله دې پې ویلې وه او چې ور ورسېدې هغه مړو نو دا پاک دی بې خوره. ما ورته وویل زه دا تازي د ښکار سپین ساتم دا چې کله خوشي کم او هغه هلته چې ورشي ګوري چې هغه په خوله کې نیولې ساتې ختلي وي وی چې کله دې سپی خوشي کو بسم الله دې پې ویلې وه دا پاکه ده که ته ورلې او دا یې ساتلې وه نو دا پاکه ده خورئ بیا. ما ورته وویل کله کله دوه تازیان سپي خوشي شي وی بسم الله دواړو ویلي که یو ویلي وی ما ویلي هغه نه ویلي چې ورشو دوه ور باندې نښتي یا شی مړ وي وی لا تاکلها بیا مخوره انک ذکرت اسم الله تا د الله نوم ویلی دی په خپل سپي باندې هغه دویم سپي باندې خو چا نوم نه دی ویلی اوس پته نه لګي چې مرګ هغې کړی که دی کړی. د ښکار څه احکامات د عدی بن حاتم الطویی په روایت کې چې راغلي دا په دغه خصوصي مجلس کې د دې سره شوي دي. دا ټول ایمان د عدی بن حاتم غوندې د نورو خلکو
د رسول الله مبارک د کمال اخلاق د وجه نو چې هغه خوش اخلاقی و او بهترین اخلاق د زنانه سره وشو، حسن سلوک د بندیانو سره وشو. هغه چې خوشی شو خپل وراره دعوت کړه چې دا بهترین دین دی راشه، هغه راغی الله تعالی هغه ته ایمان نصیب کړي. دا د ایمان د شعبونو یو بهترینه څانګه ده. ان شاء الله د بعضې صحابه کرامو د ایمان واقعې به مسلسل سو بیاناتو کې بیانېږي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وسلم.